الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. الله جل وعلا شانه په سورة العصر کې فرمایي چې هر فرد انسان په خساره او په تاوان کې دی. الا الذين آمنوا، مگر نه کسان چې دوی ایمان راوړي دي. چا چې ایمان راوړي د دې خسارې او د دې تاوان څخه یې ځان خلاص کړي. وعملوا الصالحات، او نیک عملونه یې وکړل د دې خسارې څخه یې ځان خلاص کړي. وتواصوا بالحق، او یو بل ته وصیت او توصیه په حق سره کول. د قرآن او د حدیثو هر مسله حق ده. خلکو ته دعوت کوي، خلکو ته بلنه ورکول، حق یې خلکو ته بیانول. والصبر، وتواصوا بالصبر، او یو بل ته په صبر باندې توصیه کول. دا چې د دین په کار کې مشکلات او ستونزې راځي، نو یو بل ته په صبر کولو سره توصیه کول. چا که دغه څلور کارونه کول د دې تاوان څخه خلاص دي: ایمان، عمل صالح، نیک عمل، او په حق سره توصیه، او پر صبر باندې توصیه. راځو د ایمان په باره کې دا چې ډیر کسانو څخه موږ دا پوښتنه کړې ده او د دوی سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. دوی په دې موضوع اړه معلومات نه درلودی، دغه د ایمان د شاخو او د شعبو اړوند. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې الایمان بضع وسبعون شعبة، ایمان او یا شاخونه او شعبې لري. په بل روایت کې راځي چې الایمان بضع وستون شعبه، چې ایمان 80 شاخه لري. په بل روایت کې راځي چې ایمان بضع وسبعون شعبه، 83 15 یا 9 شاخونه لري. د مختلفو روایاتو څخه معلومیږي چې د ایمان شاخونه تر 80 زیات دي. تر ټولو افضل او لوړ شاخ د دې ایمان په شاخو کې هغه کلمه طیبه ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. وادناها، تر ټولو کوچنی شاخ د ایمان په شاخو کې هغه د لارې څخه یو ضررمن شی لرې کول دي. غواړم د دغه ویډیو له لارې د خپلو مسلمانانو وروڼو ته د ایمان 10 دانې شاخونه بیان کړم. دا چې د ایمان شاخونه تر 80 زیات دي، نو ما پر 2 حصو دا وویشل. په دې لومړۍ حصه کې به درته د ایمان دغه 10 شاخونه تشریح کړم، او بیا به د یو بلې ویډیو له لارې انشاءالله الرحمن د ایمان هغه پاته شاخونه درته وشمیرم. هر انسان چې د ځان سره فکر وکړي چې د ایمان په دغه شاخو کې شعبو کې کومه شعبه په ده کې سته او کومه یوه نسته، کومه شعبه چې نه کوشش چې وکړي هغه دې باید په ځان کې پیدا کړي او په هغه باندې دې کار وکړي. د ایمان یوه شعبه د لا اله الا الله محمد رسول الله. تر ټولو لوی شعبه او شاخ د ایمان هغه کلمه ده. د هغه پسې په امنت بالله کې 9 شان راغلي دي. 9 شان په امنت بالله کې راغلي دي. دا 9 سره د ایمان مضبوط او لوی شاخونه دي. یو پر الله ایمان لرل، د الله پر ملائکو ایمان لرل، د الله پر کتابو ایمان لرل، د الله پر ټولو رسولانو باندې ایمان لرل. و د دې سره چې اول آدم علیه السلام اول نبی او تر ټولو آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی. 5م، پر دې ایمان لرل چې د قیامت ورځ راتلونکې ده. په دې معنا سره چې یو ورځ داسې راځي چې دا ټوله کائنات، دا ټوله موجودات به له منځه ځي، ټول مخلوقات به له منځه ځي، یوازې به د الله رب العالمین ذات پاتې کېږي. قیامت راتلونکی دی. پر دې ایمان لرل. 6م، پر دې ایمان لرل چې خیر او شر، ګټ او تاوان، صحت او مرض، دا ټول د الله له طرفه دي. تقدیر باندې به ایمان لري. تقدیر په دې معنا سره چې دا هر شی، بلکې د مخلوقاتو، د مځکو، د اسمانو د پیدا کولو څخه 1500 کاله مخکې الله تعالی د ټولو شیانو تقدیر لیکلی په لوح محفوظ کې. پر دې ایمان لرل. اووم، پر دې ایمان لرل چې د مرګ وروسته بیا ژوند شته.
د مرګ وروسته موږ بیا را ژوندي کیږو د حساب او کتاب لپاره. نو اوه هغه سول یوه کلمه ده 8 شاخونه. نهم شاخ د ایمان توکل دی. توکل یا توکل دې ته ویل کېږي چې اسباب برابر کړه، نور نو تکیه پر د خپلو ظاهري اسبابو مه کوه، پر الله یې وکړه چې ما خپل انساني او بشري کوشش وکړي، نور نو توکل پر الله دی. توکل د یو کار سپارل پر الله باندې، مګر دا دنیا د اسبابو سره ده، اسباب برابر کړه، نور نو اعتماد او تکیه پر الله وکړه. لسم شاخ د ایمان د شعبو څخه اداء الامانت دی، د امانت ادا کول. دا امانت دوه ډولونه لري. یو هغه امانت دی چې څوک ستا سره د قلم کښېږدي، کتاب د سره کښېږدي، یو بل داسې یو حسي او ظاهري شی د سره کښېږدي، وایي دغه را خوندي کړه، ته باید هغه ور خوندي کړې او هغه ور ضایع نه کړې، ور خراب یې نه کړې. کله چې د څه وغوښتي بیا ته د امانت ورکړې. او بل ډول امانت معنوي دی. معنوي امانتونه ټولو وظیفو ته شاملېږي، ټولو مسؤلیتو ته شاملېږي. زه یو استاد یم په مکتب او په مدرسه کې، دغه استازي یو امانت دی، د دې سم ادا کول دا ماته پکار دی. په هغه کې باید زه خیانت ونه کړم، زه باید غیر حاضریانې ونه کړم، زه باید د دې خپلې وظیفې غلط استعمال ونه کړم، ناوخته ورتګ. دغه رنګه هر څوک چې په یو شعبه کې په یو اداره کې کار کوي، دغه وظیفه دا د ده دپاره یو امانت دی چې ده ته د ټولنې ورکولی دی. نو که امانت ظاهري وي او که معنوي، د هغه اهمیت ډېر لوی مهم دی. دغه امانتداري دا د ایمان یو شاخ دی. څوک پولیس دی، څوک ترافیک دی، څوک مدیر دی، څوک معلم دی، څوک تجار دی. تجار به دا تجارت دا یو امانت دی، دته ورکول سوی دی د الله له طرفه، د دې سمه استفاده کول، په هغه کې به خیانت نه کوي. په هر لحاظ که هر شعبې ته وګورئ، امانتداري که معنوي که ظاهري، د هغه اهمیت دا دی چې دا د ایمان یو شاخ دی. او بل دا یو اوه دا د 8 دا یې نه دا یې 10 شاخه. د مسلمان حق پر بل مسلمان 6 دانې حقوق لري. یو مسلمان پر بل مسلمان 6 حق لري. یو حق دا دی چې کله هغه مریض سي دی به پوښتنې ته ورځي. بل حق دا دی که هغه سلام ورته ویل دی به جواب ورکوي. بل حق دا دی که هغه وفات سو او دی په خبر سو او امکان و جنازې ته به ورځي. بل حق دا دی که دعوت ته وکړي، بلنه یې ورکړل چې میلمه مې دعوت او بلنه به قبلي، میلمستیا ته به ورځي. بل حق دا دی که هغه نوژۍ وکړي، دا چې نوژۍ وکړي، موږ په اصطلاح کې نوژۍ وکړو، نوژۍ وکړي، هغه اورېدونکي به ورته یرحمک الله ورته وایي. 6 حق دا دی که هغه یو نصیحت و مشوره اوس وغوښتل، سم نصیحت او خیرخواهي به کوي، سم مشوره به کوي، خطا باسي به نه. نو 6 دا سوله. 6 دا 14 شاخونه د ایمان. 15 شاخ د ایمان حلال کول، حرام نه کول. که خوراک وي، که نور د کولو شان وي، د حرامو څخه په صحیح معنا ځان ساتل او حرام خوښول، دا د ایمان بل شاخ دی. دا 18 شاخه. لمونځ دا 18 شاخ دی. زکات دا 19. روژه 20. حج 21. په وعدو وفا کول. په یو حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا په وعده وفا نه کول، د هغه دین نه دی مکمل، هغه بې دینه دی. ځکه دیندار هغه په وعده وفا کوي. و داسې که د چا سره وعده وکړل چې دا وعده سره کوم، د پلانکۍ کار کوم، او په نیت کې دې وچیکه یې، بیا یو عذر درته پېښ سو، مسؤل نه یم. او هغه وعده خطرناکه ده چې ته د یو چا سره وعده کوې، په زړه کې دې دا یي چې کوم یې نه، ما زه دغې خطا باسم. دا د منافق خاصیت دی. دغه د ایمان د مسلمانانو د خواص څخه نه دی، بلکې د ایمان شاخ دا دی، شعبه دا ده چې په وعده به وفا کوي. پس احسان دی. احسان څه ته ویل کېږي؟ احسان حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي احسان دې ته ویل کېږي چې ته د الله تعالی عبادت داسې کوې لکه ته چې الله وینې. که څوم ته الله نه ویني خو الله تا ویني. دونې په توجه سره د الله په وړاندې درېدل او هر کار دونې په اخلاص سره کول، دې ته احسان وایي. حیا، شرم و حیا چې په انسان کې موجود هم د ایمان ډېر لوی شاخ دی. د ایمان ځینې شاخونه ډېر لوړ دي، ځینې کښته دي. وایي د حیا د ایمان متوسط شاخ دی. حیا باید په هر انسان کې موجود وي، ځکه د حیا له کبله
الله تعالی جل وعلا شانه د دې نارواو څخه راساتي شرمېږي حیا لري چا چې حیا درلودل هغه د حرامو څخه ځان نه کنټرولوي پر حق شاهدي دا هم د ایمان یو شاخ دی ته په یو موضوع باندې خبر یې ته پر شاهد یې او کله چې تاسو یو څوک د غوښتنه د شاهدي ادا کول وکړي ته پر حق شاهدي ادا کړه ځکه د ایمان یو شاخ دی د دې څخه انکار کول شاهدي نه ادا کول سره د دې چې په خبره شاهدي نه ادا کوي دا ګناه کبیره ده الله جل وعلا شانه فرمایي تاسو پر شاهدان یاست شاهدي ادا کوئ شاهدي مه پټوئ او بل رضا په قضا یعنی څنګه رضا په قضا ته د الله تعالی جل وعلا شانه په هر قضا باندې باید راضي اوسېږي که پتا ته د غم حالت دی که تا ته د خوشحالي حالت دی که کامیابي ده که ناکامي ده پر انسان باندې تکلیفونو زحمتونو امتحانات راځي د ده په ژوند کې تغییرات راځي په هر تغییر باندې باید ته به دا نیت لري دغه عقیده به دي چې دا هر څه چې پیښیږي زما په ژوند کې د الله په قضا او فیصله باندې کېږي او زه د الله تعالی په هر قضا او فیصله باندې راضي یم رضا به ښکاره کوي دا د ایمان یو مهم شاخ دی بل امید الله جل جلاله ته د الله د رحمت امید بل لري د مغفرت امید بل لري امید بل لري چې الله تعالی جل وعلا شانه ما بخشي ما ته جنت راکړي پر ما رحمتونه کوي د الله تعالی د رحمت امید لرل د الله تعالی د مغفرت امید لرل دا هم د ایمان یو شاخ دی نا امیدي وای کفر دی ته به د الله تعالی د رحمت څخه نا امیده کېږي نه او ویره د الله جل جلاله څخه و داسې بنئ چې ستا امید بیخي ډېر وي ویره جنئ لکه په څونه اندازه چې ته د الله تعالی د رحمت امید لري په دغونه اندازه باندې به د الله تعالی جل وعلا شانه څخه بیریږي هم ولې که یوازې امید و ویره چې نه درلودله نو بیا خو ته هیڅ نیکۍ نه کوې نیک اعمال نه کوې یوازې د توکل پر خدای دی الله مهربانه دی یا ته به ویریږي هم ویره به هم د الله څخه وي ناروا به پرېږدې نیکۍ به کوې د الله د عذاب ویره به در سره وي که ما دا نیکي ونه کړل یا مې بدي وکړل نو د الله تعالی عذاب به راباندې راسي بل توبه دا د ایمان بل شاخ دی او محبت د الله او رسول د الله او د رسول سره محبت دا هم د ایمان په لوړو شاخو کې راځي تر هر چا تر ځان تر ښځې تر مور تر پلار تر اولاد تر هر چا به الله او رسول پر تا باندې ګران وي نو دا د ایمان 10 دانې شعبې او شاخونه سوله رب العالمین دې په موږ کې دغه خاصیتونه او دغه شعبې فعاله او قوي او مضبوطې وساتي رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې د اسلام او د اسلام او د ایمان پر هر اړخ باندې په سیر اول باندې روان اوسېږو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته